خبرونو سرټکی د قدرتونو پریکړه ټولګډونه حکومت په ملګرو ملتونو سازمان کې لوی قدرتونه پریکړه کړې چې طالبان باید اړ شي ټولګډونه حکومت جوړ کړي. بندیزونو لرې کېدل د سفر آزادېدل. چین د ملګرو ملتونو سازمان څخه غوښتنه کړې چې شپږ میاشتو کې د طالبانو پر وړاندې بندیزونه لرې کړي. کار کول اقتصادي بندیزونو لرې کېدو غوښتنه کول. چین د اقتصادي بندیزونو لرې کېدو غوښتنه کړې. هند افغانانو سره د همکارۍ خبرې کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې لوی قدرتونو پریکړه کړې ده چې طالبان باید اړ کړل شي چې ټولګډونه حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتونو منشي آنټوني ګوتریش ویلي دي چې ټول نړیوال قدرتونه په افغانستان کې د سولې او آرامتیا غوښتنه کړې ده ترڅو پورې د ستونزو نه پرته اړتیامنو کسانو ته بشردوستانه مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو منشي ټینګار کړی دی چې نړۍ غواړي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو حقوقو ته درناوی ترسره شي او د نړیوالو ترهګرو په منځله باندې دا هیواد هم بدل نشي. ټولګډونه حکومت باید په دې هیواد کې جوړ شي. ټول باید پکې ځان وویني. په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین استازي هم په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې د امنیت شورا 15 غړیو افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو باندې ټینګار کړی دی. دا پر اساس حال کې ده چې وړاندې چین او روسیې افغانستان نوي حکومت سره د همکارۍ چمتووالي څخه ډاډ ورکړی و. چین د ملګرو ملتونو سازمان څخه غوښتنه کړې ده چې شپږو میاشتو کې طالبانو ته د سفر آزادېدو اجازه ورکړي. روسیې هم د طالبانو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو د لغوه کېدو په تړاو د چین له پریکړې څخه ملاتړ کړی دی. بیجینګ بیا دا وړاندیز هند ته کړی چې اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې مشري کوي. دا پر اساس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا غړي په افغانستان کې د نوي حکومت یعنې د طالبانو د کړنو او فعالیت باندې د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو سازمان کې د روسیې استازي ویلي چې اوس مهال د تحریمونو لرې کېدل د امنیت شورا په اجنډا کې بیا شتون نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي د امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه په یوه خوله افغانستان کې ثبات غواړي. لدې سره چین بیا هم ویلي دي چې افغانستان پر وړاندې باندې اقتصادي بندیزونه باید په یو وخت کې لرې کړل شي. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګي د جی ډلې سره په ناسته کې ټینګار کړی دی چې د دې هیواد پر وړاندې اقتصادي بندیزونه باید پای ته ورسیږي. د افغانستان مرکزي بانک د شتمنۍ کنګل شویو پیسو په اړه باندې ویلي دي چې دا د افغانستان خلکو شتمني دی او باید افغانانو پر وړاندې باندې اراده ولري. وانګي ټینګار کړی دی چې دا شتمني باید د افغانستان خلک ترې نه ګټه پورته کړي او له هغه نه باید سیاسي جنجالونو کې ګټه واخیستل شي. ورته وخت کې بیا هند طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې افغانستان خاوره نه دی د نورو هیوادونو پر ضد ګټې پورته کېدنې په تړاو باندې خپلې ژمنې عملي کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر د ښه اقتصاد بهرنیو چارو وزیرانو ته ویلي دي چې هیواد افغانستان خلکو سره خپلو اړیکو او همدارنګه دوستۍ ته دوام ورکوي. لا تر اوسه پورې هم افغانستان وضعیت هغه ډول دی چې نړیوال پرې بحث کوي. د سرمشري ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوس مهال هغه څه دی چې نړیوال چې کوم دی ټول پر همدغه باندې بحث کوي. د افغانستان پر وضعیت، افغانستان سره د مرستو، افغانستان پر وړاندې باندې تهدیدونو او همدارنګه پر نورو مواردو باندې حتی د رسمیت پیژندلو په مواردو باندې هم بحث او خبرې کیږي. چین او روسیه هلته ملګرو ملتونو کې له نړیوالو څخه غوښتل چې د طالبانو پر وړاندې باندې دوی ډیری وخت ورته ورکړي ترڅو پورې دوی هغه ژمنې چې کړي هغه عملي شي. چین حتی ویلي چې دوی باید له بندیزونو څخه آزاد شي، دوی به آزادانه سفر اجازه ورته ورکړل شي ترڅو پورې نړیوال مشروعیت ته لاره هواره شي. همدارنګه د ژمنو خبرې چې شوي دي هغه هم عملي شي. پر دې موارد باندې بحث کوو. د حق او عدالت ګوند مشر معین ګل څمکنی را سره پرلې کړی. څمکنی صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړی دی. سرمشري کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. چین غواړي چې طالبانو باندې کوم بندیزونه چې دي هغه باید لرې کړل شي ترڅو پورې دوی آزادانه په توګه باندې سفر وکړي شي. څه ډول ارزوي آیا نړیوال ټولنه دا کار کوي؟ که چیرې دا کار ترسره شي افغانستان کوم لوري ته ځي؟ پر افغانستان وضعیت باندې اغېز څه کیږي؟ افغانانو باندې په ټوله کې اغېز څه دی؟
مننه د لوی بخونکي مهربان الله په نامه ټولو ته سلامونه نیکې هیلې تاسو ته همداسې ګورئ دلته اوس د وخت تقاضاوې داسې دي چې د افغانستان شرایط په داسې حالت کې دي چې د سیمې هیوادونه لکه شپږ ګاونډي هغوی جامع روسیه یو رقم دریځ لري چې هغوی حتی د دوی لوړپوړي چارواکي د طالبانو د اوسني حکومت د مسؤلینو سره بحث لري پرون هم دوی سره وو کېدای شي نن به هم ورسره همداسې کله چې په د امنیت په شورا کې په دې باندې بحث کېږي یا په جنرال اسمبلی کې باندې بحث کېږي افغانستان اوس د نړۍ د ټولو د مسایلو نه یعنی هغه حاد موضوع ده چې اوس کچېرې یو تعداد هیوادونه روسیا او چین خو د امنیت شورا دایمي غړي دي کچېرې دوی په رسمیت وپېژني نور به نه سره وپېژني خو تفاوت په دا کې دی چې امریکا او د هغه هم شریکان هغه هم نه غواړي چې افغانستان د لاس ورکړي او د چین روسیې د ایران او د هند پاکستان په ولکه کې ولويږي نو هغه به هم په ډیر تیزی سره کار وکړي چې ترڅو د افغانستان موضوع حد اقل په شروطو باندې په رسمیت وپېژني دا حکومت او بل دا چې کچېرې د حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي او د افغانستان سره بشري مرستې او په نور ارسو کې مرستې جریان پیدا نه کی نو شونې د په افغانستان کې به یو لوی انساني سیاسي بحران به رامنځته شي هغه به بیا د ټول نړۍ لپاره په ډیر خطرناک هم وي بل خصوصا د ګاونډیو هیوادو د سمکنای صاحب ملګرو ملتونو سازمان مشر انټونی ګوتریش لغه څو ورځې په دې وروستیو ورځو کې هڅه پر عملي له هر هیواد څخه غوښتنه هم دي چې افغانستان د خلکو لاسنیوي وشي بشردوستانه مرستې باید ونه درېږي او سیاسي کړکېچ دی هغه باید له دغه مرستو څخه بیل واوسیږي فکر کوئ انټونی ګوتریش هدف له دغه کار څخه څه دی آیا دی به وکولی شي چې نړیوال دې ته قانع کړي چې نوی حکومت افغانستان کې د په رسمیت سره وپېژندل شي ما مخکې وویل هو همداسې د لکه تاسو چې سوال وکړو همداسې لاندې جواب دی ځکه چې اوس هغه د ولیدل شول چې په ژنیو کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو په لیول باندې 1200 میلیونه ډالر مرسته هیوادونو وکړه او ګوتریش کولای شي ځکه هغه د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي رئیس ته چې هغه دغه لپاره لبیګيري وکړي چې ترڅو د افغانستان کشاله په بیړني حالت سره حل کړي یعنی د رسمیت پیژندلو د لپاره لارې چارې اواري کړي او طالبانو ویلي دي چې موږ هغه څه چې د امریکای متحده ایالاتو سره په وکړل کې کړي دي هغه ته موږ هم ژمن یو هغه موږ عملي کوو نقطه په نقطه خودلته مسله ده تاسو اشاره وکړه چې وړاندې د امنیت شورا دایمي غړي فرانسه، برېټانیا، امریکا، چین، روسیه دا اوس مهال پر همدغه موضوعات باندې بحث کوي چین او روسیه لیواله همدې تري چې نوی حکومت پر رسمیت سره وپېژندل شي حتی د همکارۍ اعلان هم کړی دی خو دلته برېټانیا، امریکا او فرانسه دي فکر کوي هغه ته د دوی دغه کار قناعت ورکړي چې هغوی وپېژني ترڅو په نړیواله کچه باندې رسمیت پیژندنه وشي بله دا ډیره شونې ده ځکه چې د یو 15 دایمي هیوادونو نه چې 2 هیوادونه تقریبا د حکومت پر رسمیت پیژندلای دي نو 3 هیوادونه به مجبوریږي بل اخره دي ته چې دا حکومت پر رسمیت پیژني او د دوی د مجبوریږي څمکنای صاحب چې دوی مجبور دي شي افغانستان د 3 خصوصیات چې لري چې جیوپولیټیک، جیو اکونومي، جیو ستراتیژیک دي د دغه تفکاتو سره د امپریالیستان دی هغه د خپل ګټو دوی ته ډېری مهمه دي چې ګټه لاس تراوړي نو بعض وخت دوی د سیاسي مسایلو نه تیریږي ګټه لاس تراوړي نو افغانستان د ذخایرونو یو ډک ملک دی په هغه کې بو وبلیدل شي په ډېر نږدې وخت کې چې ټول هیوادونه په افغانستان پر رسمیت پیژني او بل مهمه دا دی چې باید پر رسمیت پیژندل شي ځکه چې هغه د طالبانو حکومت نه د بشر د حقوقو د سپیناوي غواړي هغه ترنه اړیکې غواړي در حال کې چې کله د حکومت پر رسمیت پیژندل شي نو په صورت کې بیا طالبان مجبور مکلف وي چې
سپینتیا ورکړي د بشر د حقوقو د ناقصاتو نو همداسې په نړیواله کچه به دوی هلته به دایمي استازی ولري په ملګرو ملتونو اسمبلا کې هغه به د افغانستان قضایاو د نورو سره به لیول کوي به ورسره عیاروي به نورو په ورو به یو افغانستان یو نړیوال رینج ته داخل شي چې بالاخره افغانان وکولای شي چې عادي ژوند پیل کړي. فکر کوي د نړیوالو ترمنځ د چین او امریکا د چین او د روسیې او امریکا او همدارنګه د فرانسې او همدارنګه د چین ترمنځ او امریکا ترمنځ ناندرۍ دي دلته په افغانستان باندې اغیز وکړي ترڅو پر نړیوال رسمیت هم ژر ترسره شي. کله چې روسیا او چین افغانستان وپیژني امریکا هم دې ته اړ کیږي چې دا وپیژني ځکه دلته د دوی د سیالیو مسأله هم رامنځته کیږي. یقینا همداسې موضوع ده چې د امریکایي مقاومتو په وار ویلي دي چې موږ نه غواړو چې دا ډګر چین او روسیې ته پرېږدو نو دغه نخکاری چې دوی د مقابله لپاره راپورته کیږي نو دا ډګر دوی نه پرېږدي نو همدغه د دوی ضعیفه نقطه ده او د موږ تاسو لپاره بارزه نقطه ده. زموږ حکومت بالخصوصا وزیر صاحب د بهرنیو چارو وزیر صاحب متکی صاحب دغه نه عظیمه ګټه پورته کی او د موږ صدر اعظم صاحب دغه نه ګټه پورته کی چې څنګه دوی د دوی ترمن چې کومې سیالۍ دي دغه د وطن په نفع کار وکي او د ځان لپاره هم لبیګيري وکي نو اوس په کار ده چې دوی خپل شدیده ډیپلوماسي وکاروي چې ترڅو موږ خپل اهداف ته ورسیږو. یو مسله چې دغه ټولو هیوادونو بحث کړی دی په سرمشریزه کې پر همدې باندې خبره شوې افغانستان کې د ټولګډونه مسله په قراراتو باندې ټینګار شوی اوس بیا په سرمشریزه کې په ټینګار کې هر هیواد دغه مسلې څخه د دوی موخه څه ده څوک غواړي په قدرت کې ووسی څوک غواړي کابینه کې ورته دوی ته ځای ورکړل شي چې نوې حکومت هم هغې ته پام وکړي او هغه مسله چې اوس مهال نړیوالو له لوري حتی د سرې کرښې په توګه یادېږي هغې ته پاملرنه وشي. ګورئ افغانستان په د 42 کالو کې ته 43 کالو کې اوس په شکل د اشکالو سره دلته هغه زداخله هیوادونه چې په افغانستان کې دوی دلچسپي لري دی هغوی دلته نیابتي ډلې دي په هم په سیاسي ډګر کې هم په نظامی ډګر کې چې هغوی دغه نیابت کوي نو دوی غواړي چې حد اقل هر هغه څوک چې دوی د اول درجه خلک پر معرفي نه کړي د دویمه حتی د دریمه درجه خلک د دوی په رژیم کې راشي په د نوي رژیم کې نو دوی به تسلسل دي دینه نو دوی دغه ته کوشش کوي چې اول د یو هیوادو ولسونه چې هغه خپل مرسته یا فرزن اړیکې د داسې هیوادونو سره غواړي چې هغه د یو هیوادونو د منشورونو سره برابر وي نو حد اقل دوی کوشش پدې کوي چې د خپل خلکو ته جواب ویلی وي او په افغانستان کې د ټول شموله ټول ګډونه یو حکومت رامنځته شي نو پدې کې د اوسنی د مونږ حکومت دا کول پکار دي چې دوی په نخښه کې هغه خلک چې هغه په تیر کې په فساد کې لاس نوي درلودلای ملک ته متضرر شوی نوي هغه خلک د دوی راواخلي په قدرت کې چې ترڅو هم د بهرانيانو په دې باندې تسلط وشي هم مونږ ګټه کړې وي چې د دواړو یو لیول برابر کو نو دا به ډېر ښاوي په دې خاطر دوی هم کوشش کوي چې خپل خلک په شکل د اشکالو سره د حکومت په اډانه کې ورګټ دلته یو هیواد چې اوس مهاله اندېښنه کړې هغه هند دی هند غواړي چې نوې حکومت چې کومې ژمنې کړي چې افغانستان به د هیڅ هیواد په وړاندې ګواښ نه زیږي یا نه راولاړېږي هغې ته باید ژمن پاتې شي او دغه مسله دوی جدي نیولې ده فکر کوئ هند له څه څخه ویره لري نو په تیر کې هم داسې شوي دي چې کله د افغانستان مسله به یو څه نه څه د پاکستان لپاره سړا شوه یعنې دوی به موافقت ترلاسه کړو لکه په تیر کې د مجاهدینو رژیم چې و یا دغه نه وروسته بیا چې د تیره دوره د امارت و په هغه وخت کې به بیا د پاکستان اسټابلیشمنت چې ورته وایي هغوی به ټوله خپل فوکس د کشمیر په مسله باندې متمرکز کولو نو د همغې نه به هندوانو ډېر متضرر کېدل او هندوانو چې کله به دلته جنګ جګړې به وي ستونزې به وي نو د دوی بلته راحت و او هغه مرستې به هغه خسارات چې دوی به په
په د جنگ په حالت کې په خپل زغمل هغه به د موږ سره نیم کړل نیم به موږ کې عمراني کارونه شروع کړل د په نامه د دې چې موږ بشري مرستې کوو اوس هم د داعش او د القاعده مسله چې د ویل کېږي دغه نه د هند حکومت ډیر په هغه کې د ترس او هراس کې دی چې ما به داسې ونه شي چې په افغانستان کې د ډلې لساره تنظیم شي ترتیب شي او د هند په مقابل کې وکړي نو د هند زیاته اندېښنه د اړخ موږ ډیره زیاته مننه کوم سمکنای صاحب چې وخت مرا کړ کور مودان د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي امریکایي ځواکونو په وتلو سره په افغانستان کې شل کلنې جګړې ماموریت ته د پای ټکی کېښود او اوس افغانستان سره ډیپلوماسۍ پړاو ته دننه شوي بایدن ټینګار کوي چې تروریزم سره د مبارزې د اړتیا په صورت کې به پوځي ځواک نه ګټه پورته کړي خو دا کار وروستی فشار دی ورته وخت کې د قطر امیر هم له نړیوالو څخه غوښتنه کړې ده چې طالبانو سره خبرو ته دننه شي او منزوي یې نه کړي دی وایي چې تحمیل شوی نظام بقا نه لري او باید پرېښودل شي چې د افغانستان خلک چې کوم نظام سره مینه لري هغه جوړ کړي ملګرو ملتونو سازمان وایي چې طالبان د سازمان ته د یو خط په استولو سره یې ملګرو ملتونو سازمان کې خپل دایمي استازي شتون غوښتنه کړې ده بهرنیو چارو وزارت سهیل شاهین په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازي په توګه باندې معرفي کړی دی بهرنیو چارو وزارت په دې لیک کې غوښتنه کړې ده چې امیر خان متقي ته په دې اسامبله کې د خبرو ورکولو وخت ورکړي ورته وخت کې طالبانو ته نږدې سرچینې بیا وایي چې نړیواله ټولنه نه به تیرو وختونو تجربې یو ځل بیا تکرار کړي ځکه دا د دوی په زیان دي ځینو نړیوالو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د میرمنو د کار او ښوونې حق باندې ټینګار کړی دی د پاکستان لومړي وزیر د نجونو د ښوونې او کار په حق باندې بندیز غیر اسلامي کار بللی دی او خوښ دی چې طالبان به ژر تر ژره پورې اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي د امریکا ولسمشر ویلي دي که څه هم نه کېږي چې میرمنو حقوقو په برخه کې د طالبانو نه تمه ولري خو افغانستان کې د میرمنو په ټولو حقوقو باندې بیا ټینګار کړی دی ورته وخت کې بیا د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال وړاندې ویلي و چې ژر تر ژره پورې به د نجونو ښوونځي هم پرانیستل شي د کار او ښوونې د حق نه بې برخې کېدو اوس مهال د نوي حکومت پر وړاندې باندې سترې اندېښنې راولاړې کړي دي اوس هم د شپږم ټولګي نه پورته زده کوونکي اجازه نه لري چې خپلو درسونو ته ولاړې شي اندېښنې لري چې ګواکې دا کار د دوی څخه د زده کړې حق اخلي فعلا خب بسیار با یک سرنوشت دشواری دچار هستیم به خاطر که میبینیم که از یک سو تا صنف 6 گفتن یک قسم در یک فضای نامعلوم مجهول بر ما است هیچ نمیفهمیم که چی میشه یا چه رقم بسته بودن مکاتب دخترانه در حقیقت جفای عظیم در حق قشر همیشه قربانی واقعی شده به نام زن در افغانستان است و قطعا میتونه خیلی هم فاجعه بار و اسفناک برای آینده سواد و آموزش در افغانستان باشه. دلته د ملګرو ملتونو سازمان په شپږاویایمه اسامبله کې هم جو بایدن په افغانستان کې د میرمنو د کار او ښوونې په حق باندې ټینګار کړی دی ویلي دی چې باید د حق ورته ورکړل شي امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړی دی چې د افغانستان خلکو څخه د پرمختګ په برخه کې څه ډول ملاتړ ترسره شي طالبانو نه د میرمنو د حق په برخه کې کومه تمه شتون نه لري ټول باید میرمنو او نجونو حقونو څخه ملاتړ وکړو تر څو پورې دوی ټولې سیاسي او اقتصادي وړتیاوې په کار واچوي او هغه هیلې چې لري هغې ته ورسیږي ورته وخت کې بیا د ملګرو ملتونو سازمان د بشر حقونو برخې چارواکي هم په افغانستان کې په تدریجي توګه د ټولنیز ژوند د له منځه تلو څخه اندېښنې څرګندوي که څه هم طالبانو ملګرو ملتونو سازمان ته په یو لیک کې د نجونو او میرمنو د حقوقو څخه د اسلام او کلتور په چوکاټ کې د ورکړې حق څخه دفاع کړې ده خو کړنې یې له ژمنو سره توپیر کې پرتې دي د پاکستان لومړي وزیر هم بي بي سي سره په خبرو کې بیا ویلي دي چې طالبان به ژر تر ژره پورې ښوونځیو ته د نجونو د تګ اجازه ورکړي د بیا د نجونو د ښوونې پر وړاندې باندې بندیز غیر اسلامي کار بللی دی دا فکر چې میرمنې نه باید ښوونه وویني غیر اسلامي دی او دین پورې هیڅ اړه نه لري زه تمه لرم چې طالبان به هم ژر تر ژره پورې د ښوونځیو ته د نجونو تګ ته اجازه ورکړي دوی ته باید د ښوونې اجازه ورکړل شي سرپرسته کابینه کې د میرمنو نشتون
د ښځو چارو وزارت لغوه کېدل، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل کېدو، بیا په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د حقوقو د له منځه تلو په برخه کې اندېښنې راولاړې کړي دي. په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادۍ رادیو سره په مرکه کې د میرمنو حقوقو څخه د نوې کړنلارې پر بنسټ باندې دفاع وکړه. اگر یک زن در کدام وزارت یا در کدام سمت بالای قرار بگیره، آیا مشکلات همه زنها حل می‌گردد؟ چیزی که ما در 20 سال تجربه کردیم. وزارت برنامه زنان یک ارگان دیگه برنامه زنان بود، اما متاسفانه زنها همان قشری بود که از هر دور دیگر نمی دورانها متضرر بودند. وړاندې د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال سبی الله مجاهد ویلي و چې اوس مهال څېړنه باندې بوخت دي چې د نجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیستل شي، خو د نوې کړنلارې پر اساس به دا کار ترسره کیږي. په هرات ولایت کې یو شمېر ځوانانو د نظام په بدنه کې د ځوانانو د ونډې غوښتنه کړې ده. د ځوانانو د هرات ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د مشر سره په لیدنه کې ویلي دي چې ځوان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري او باید نوی حکومت د نظام په بدنه کې ځوانانو ته ونډه ورکړي. ورته وخت کې بیا د هرات اطلاعات او کلتور ریاست مشر مولوي نعیم الحق حقانی وایي چې ځوانان د نوي حکومت په جوړښت کې کلیدي ونډه ولري. په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د سلما بند د امنیت ټینګېدو څخه په هرات ولایت کې ځینې ځوانان راټول شوي او د نوي حکومت کلتوري مسؤل سره یې لیدنه کړې ده. په دې لیدنه کې غوښتنه شوې چې په نوي حکومت کې ځوانانو ته ونډه ورکړل شي. د دې ګډونوالو پر خبره هیواد کې د کار نیرو ځوانان دي چې باید په نوي نظام کې له سترګو ونه غورځول شي، ورته باید پاملرنه وشي. استعدادها از توانایی‌های از اینا استفاده بشه، زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله در سایه تطبیق اسلام از استعدادهای این جوانای مسلمان کار گرفته بشه. هیچ حکومتی نمیتونه بدون همکاری و همیاری جوانان حکومت پیش ببره و باید نقش برجسته جوانان در هر حکومتی که باشه، چه جمهوریت بود و چه امارت، باید نقش جوانان و موقف اینا مشخص باشه. د دې ځوانانو پر خبره ډیری ځوانان ښوونیز با اعتبار سندونه لري او په بیلابیلو برخو کې وړتیاوې لري. هغوی ته باید نوی حکومت کې ځای ورکړل شي. افراد متخصصی در جامعه دارین، کادرهای بسیار خوبی دارین از جوانان و از حکومت فعلی تقاضای ما هست از حکومت فعلی که از قشر جوان، از کادر تخصصی ما استفاده بکنن تا اینکه جامعه بسیار مرفه داشته باشه. جوانان داروی یک صحتن. اگر جوانی نباشه او صحتمندی مریض میشه، یعنی اگر جوان نباشه حکومت مریضه و به هیچ عنوان نمیتونه که پیشرفتی داشته باشه. و یک نگرانی که از قبلا بود موضوع انتخاب نشدن خود کابینه بود که خوشبختانه دیروز کابینه مشخص شد و ما خواهان از این هستیم از کسایی که در رأس حکومت امارت اسلامی قرار دارند که از قشر جوان و قشر تحصیل کرده استفاده کنند. لدې سره بیا د افغانستان لویدیځ کې د نوي حکومت کلتوري مسؤل ځوانانو ته ډاډ ورکړی چې نوي نظام کې ځوانان له پامه نه غورځول کیږي. وظیفه ما به خدمت گرفتن جوانان است. جوانانی داریم که در 20 سال گذشته با مدارک عالی تحصیلی چون پارتی نداشتن، کرایه کشی رو به تاکسیرانی تن داد، اما تن به ذلت نداد که اخلاق و وجدان خود را قربانی بکنن. و جوانانی که در حاشیه مانده حالا طالب آمده، همون جوانان را میخواد به کار بگیره. پر اسهال کې ځوانان نوي حکومت کې د ګډون غږ پورته کوي چې په تیرو کې د ځوانانو غږونه نه دي اوریدل شوي. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان لپاره د 200 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. د دې نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسؤل عارف حسین پرون خبرداري ورکړه چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته اړتیا خورا ډیره شوې ده. په تیرو 2 اونیو کې شاوخوا 50 فصلو کې افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت دی چې دغه ناورین د مخنیوي لپاره 200 میلیونه ډالرو مرستو ته اړتیا چې د ژمي په درشل کې د هغه خلکو ته ورسول شي. د خوړو د نړیوال سازمان د سروې له مخې یوازې 15 فصلو کې افغانان 3 وخته سمه ډوډۍ ته لاسرسی لري. د دې سازمان په وینا که بیړنۍ مرستې ونه شي په افغانستان کې به تر 1 میاشتې پورې د خوراکي موادو شته زیرمې هم تشې شي.
په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د سلما بند د امنیت ټینګېدو څخه ډاډ ورکوي. د سیمه ایزو مسؤلینو پر خبره په اوس مهال کې طالبانو ځواکونه د دې بند د امنیت ټینګېدو لپاره څو پوستې هلته جوړې کړې دي، خو د سلما بند تخنیکي مسؤلین وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو کچه 42 متره ښکته شوې ده او دوی په روان کال کې نه دي توانېدلي چې د سلما بند چاپریال کرنیزې اوبه له ولسوالیو څخه برابرې کړي. په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د سلما بند د امنیت ټینګېدو څخه ډاډ ورکوي. د سیمه ایزو مسؤلینو په خبره په اوس مهال کې طالبانو ځواکونو د دې امنیت د ټینګېدو لپاره څو پوستې جوړ کړي دي، خو د سلما بند تخنیکي مسؤلین وایي چې د وچکالۍ له امله د اوبو کچه 42 متره ښکته شوې ده او دوی په روان کال نه دي توانېدلي د سلما بند د چاپریال کرنیزې اوبه ولسوالیو څخه برابرې کړي. د افغانستان اوبه د نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو اقتصاد لپاره اړین ګڼل کیږي. د افغانستان اقتصاد شوالي لپاره د تمې یوه څپه هم ګڼل کیږي. د افغانستان د اوبو سرچینو ترڅنګ د هرات ولایت غربی ولایت سلما بند هم موج څپې وهي. الحمدلله که آمد اینجا مجاهدین خوب فعالیت اینجا میکنه و خوب امنیتی از این بندر گرفتن و انشالله در آینده هم همینجا هسته و خیلی این بندر برابر مواظبت میکنه. طالبانو د سلما بند د امنیت ټینګېدو لپاره څو پوستې جوړ کړي او د امنیت ټیکاو څخه ډاډ ورکوي. د سلما بند نوي انځورونو کې لیدل کېږي چې د طالبانو یو پلاوی د دې ځای امنیت خوندي کېدو لپاره لاس په کار شوی دی. په داسې حال کې چې د سلما بند امنیت ټیکاو څخه ډاډ ورکول کېږي چې خلکو د امنیت څخه اندېښنې ښکاره کړي دي. سال خوشسالیه به موقعی که خوشسالی مواجه باشیم معمولا سطح آب پایین میآید، تقاضا زیاده و آب ورودی به کاسه ذخیره بند بسیار کم. سلما بند په هرات ولایت کې دی او 403 متره مکعب اوبو ذخیره لري. د بند کې د کبانو د روزنې لپاره ګټه پورته کیږي او ځینې پرتې ولسوالیو بزګران ته هم د ځمکو اوبو کېدو زمینه برابروي. سلما بند 3 دوربینه لري او 42 میگاواټه برېښنا تولید وړتیا هم لري. از این 633 میلیون متر مکعب 120 میلیون متر مکعب از این غیر قابل استفاده است. یعنی آبیه که به منظور حفظ محیط زیست، مواد رسوبی و همچنین پرورش ماهی از استفاده میکنه. له دې ټولو سره د اقتصادي او انرژي کارپوهانو ویلي دي چې د افغانستان اوبو مدیریت سره کیږي چې افغانستان په سیمه کې اقتصادي چرخ ولري او په پای کې اوبه هم د طلا او نفتو په بدل کې. د امریکا متحده ایالتونو د نړۍ له هیوادونو سره د مرستې په خاطر د 500 میلیونه دوزه واکسین د اخیستلو خبر ورکړ. د امریکا ولسمشر په یوې آنلاین غونډه کې د نړۍ په کچه د کرونا واکسین د تطبیق د کچې د لوړېدو په خاطر اعلان وکړ چې دوی کولی شي افغانستان او همدارنګه د نړۍ نورو هیوادونو سره د کرونا واکسین مرسته وکړي. د دې مهال خبرونه همدومره له ملتیا مو نړۍ مننه.